د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای چې دود وي هلته سود وي. وای چې یو وخت د ژمي په موسم کې زابل ولایت ته یو مامور را تبدیل سوی و. مامور غوښتل چې خپله کډه هم رابار کړي او په زابل ولایت کې یې واړوي. مامور د وظیفې په لومړۍ ورځ یوه ځایي سړي میلمه کړ. مامور کور ته په لاره کې له ځایي سړي څخه د سیمې په اړه پوښتنې ګروېږنې پیل کړې. ول دلته ژوند څنګه دی؟ که زه کور او ماشومان راولم دلته به ګزاره وکولای سم که یا؟ ځایي سړی چې څومره پوهېده مامور ته یې د سیمې په باب معلومات ورکړل. کور ته چې ورسېدل نو کوربه میلمه د کور یوې خونې ته بوت چې نیمه برخه یې تاوخانه او نیمه پاته برخه یې د اوسېدو لپاره جوړه سوې وه. د خونې تیران او دیوالونه د اور بلولو له امله تک تور اوښتي وه. مامور چې خونې ته وکتل نو نه یوازې دا چې په سیمه کې اوسېدل ورته ګران معلوم سوه، بلکې دې ته یې هم وارخطا سو چې دا یوه شپه به څنګه تېرېږي. څرنګه چې هوا ډېره سړه وه نو د کور خاوند وغوښتل چې تاوخانه توده کړي چې میلمه یخ ونه وهي. میلمه چې د خونې تورو دیوالونو او خیرونو پردو ته وکتل نو تر دود یې یخني ښه وګڼله او د کور خاوند ته یې وویل چې یخني مې قبوله ده خو دود نسم زغملی. د کور خاوند هم د میلمه پالنې له امله پر خپله خبره ټینګار ونه کړ او له اور بلولو تیر سو. یوه شیبه وروسته میلمه د یخنۍ له امله ریږد واخیست. هر څه چې یې ځان ټینګ کړ خو بیا یې هم تر وس تېره سوه. د کور خاوند ته یې وویل چې ډېر ساړه دي، دود خیر دی، اور بل که. د کور خاوند هم سمدلاسه اور بل کړ چې له دې سره سم خونه له دوده ډکه سوه. میلمه تر یوه مهاله ځان دود ته ټینګ کړ خو وروسته یې ډېر زړه تنګ سو او د کور خاوند ته یې وویل دا خو ډېر بد دود دی، تاسې څنګه په دې ډول ژوند تېروئ؟ د کور خاوند ورته وویل وروره موږ په همدې دود ژوندي پاته یو، هر چیرې چې دود وي هلته سود وي. یادونه: دا متل په زابل، غزني او نږدې سړو سیمو کې ډیر ویل کیږي. په کومه سیمه کې چې واوره اوري او هوا یې سړه وي نو اور بلول د ژوند چارې اسانه کوي او خلکو ته ګټه رسیږي. کله چې یو یخ وهلی سړی اور ته کښیني او تود سي نو د اور ګټې او فایدې په دې متل سره بیانوي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1989 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 22مه نیټه له ښاغلي هدایت الله فیضه څخه په ټلیفون کې اورېدلې ده. دی د زابل ولایت د کلات ښار اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي چې دود وي هلته سود وي.